سلامونه ګرانو دوستانو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګرانو ملګرو، پر همدغه ویډیو کې به درته دغه طریقه وښیم چې تاسو سوپر لایکونه غواړئ، سوپر لایکونه شوق لرئ، یعنې غواړئ چې سوپر لایک مې زیات شي او چینل پرې مونیټایز کړم او پیسې ورڅخه راوباسم. هغه سوپر لایکونه بالکل زه درکوم سید ملګرو، خو په دوه شرایطو باندې. که چېرته تاسو دغه دوه شرایط پوره کړئ، زه همغه کس ته سوپر لایک ورکوم سید ملګرو. نو دغه دوه شرطونه به کوم وي، زه درته اوس دغه طریقه کې ښایم. نو ملګرو، تاسو به اول همدغه کوم چینل چې ګورئ، یعنې دغه چینل چې دی دغه به تاسو څنګه کوئ، جوین کوئ به در سره. کله مې چې جوین کړو، پر همدغه کې به تاسو پوسټونه کوئ. کله چې کوم یو کس زیات پوسټ پکې وشو، د هغه کس ته زه ورته چې ورکوم سوپر لایک ورکوم سیده. دغه چینل باندې به تاسو سوپر لایک حتما کوئ سیده ملګرو. چې کوم زه د چینل ګورم، هر وخت ګورم، نو که چېرې چې کوم یو کس په زیات پوسټ پکې کوي، هماغه ته زه سوپر لایک ورکوم. او بل به زما سوپر لایک چې کله زه در کوم، زه ګورم چې تا زه فالو کړی یم او که نه. ما ته زه به هم فالو کړی یم، یعنې دویم شرط دغه دی چې زه به فالو وم او دغه چینل به مو هم فالو کړی وي. همدغه چینل نوم چې کوم دی، دغه چینل نوم چې دی دا ټیج ریحان په نوم دی سیده ملګرو. تاسو خپله کتلی شئ ټیج ریحان، یعنې دغه به تاسو پیدا کوئ. څنګه ملګرو، تاسو به همدغه ځای کې همدې ځای ته راشئ، د کونج ته د دویم ځای ته به تاسو کله راغلی، دلته به د سرچ کې تاسو ورته لیکئ سیده ملګرو. سرچ کې ورته ټیج لیکئ سیده، ټیج ریحان. کله زه ریحان ورکړم، همدغه چینل به ماته راواړوي. نو تاسو کتلی شئ اولنی یو دی، همدا چینل باندې به تاسو کلیک کوئ. څه ډول کلیک به ورباندې کوئ، څه ډول به خپل ځان لپاره راولئ. لکه زه فرض مثال د اولنی یو باندې کلیک کوم، دا خو مې خپل دی، جوین کړی مې دی. تاسو دلته دا ځای کې جوین بټن درکوئ. لکه فرض مثال زه د دویم یو کلیک کوم. کله مې چې د دویم یو باندې کلیک وکړو، فرض مثال یعنې سمپل به دغه اولنی باندې اوس بیا کلیک کوم، هلته ماته جوین لیکلی دی، ګورئ ورته دا جوین بټن به تاسو کوئ، وهئ پرې سیده، دا به جوین کوئ او بیا پرې پوسټونه پرې کوئ. کله چې تاسو زما پر همدغه یوه پوسټ وکړو، روزانه پرې پوسټ کوئ، یعنې ډېر پوسټونه د کوم یوه کس و، هغه ته ورته سوپر لایک ورکوم سیده ملګرو. سوپر لایکونه بیخي زیات راسره دي، یعنې دومره راسره دي چې ما دویم دریم اکاونټونه مې جوړ کړ، دغه هم پکې مونیټایز کړل. سبا ته درته دغه ویډیو راوړم سیده ملګرو، هغې لپاره چینل سبسکرایب کړئ. همدغه ویډیو درته راوړم چې تاسو سوپر لایکونه څنګه څه ډول کسانو ته ورکړئ او څه ګټې پکې لري سیده ملګرو. د سبا لپاره ډېره خوندوره ویډیو مې درته جوړه کړې ده، خو دې لپاره زما همدغه زه چې کوم دی ما اکاونټ چې دی همدغه ریحان کینګ په نوم دی، دغه به تاسو هم در سره فالو کړئ. دغه مو فالو کړی، یعنې پوسټونه به دې زیات پکې کړي وي. زه بالکل دې ته سوپر لایک ورکوم، خو چې زه دې نه وم فالو کړی، یعنې زما اکاونټ دې نه وي فالو کړی، بیا هم تا ته سوپر لایک نه میلاویږي. نو تاسو پر همغه ریلز باندې، یعنې هغه چینل باندې به تاسو پوسټونه زیات کوئ، جوین به یې کوئ در سره، او وروسته به زما آی ډي هم در سره فالو وساتئ. کله مې چې زه فالو کړم، زه تاسو ته سوپر لایک بالکل درکوم سیده ملګرو. همدغه دوه شرایط تاسو په ذهن کې در سره وساتئ. که سوپر لایک غواړئ، سوپر لایکونه زه درته بالکل مفت درکوم، خالي په دغه دوه شرایطو باندې. همدغه زما اکاونټ به تاسو څنګه پیدا کوئ، دې ځای ته چې کله راغلی، نو دغه دې ځای ته بیا راشئ، پر دغه پلس نشان باندې به کلیک وکړئ، په د سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ سیده ملګرو ریحان کینګ، ریحان کینګ و اخر کې و ورسره ولیکئ، کوم ځای کې مې غلط نه وي لیکلی، ریحان کینګ و بالکل صحیح دی ملګرو. خو دغه اکاونټ زما دی، یعنې تاسو به دلته ولیکئ ډایرکټ د اولنی یا دویم به زما اکاونټ درته راوړي سیده ملګرو. همدغه مې پروفایل عکس ورکړی، همدا ډول مې پروفایل دی. نو تاسو ما در سره فالو کړئ، هغه چینل در سره فالو کړئ، پوسټونه پکې روزانه کوئ، زه تاسو ته سوپر لایک درکوم ملګرو. که ویډیو مو خوښ شي، ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو نور ملګري ته یې هم شیر کړئ چې هغه هم ورسره جوین کړي او سوپر لایک ورته ورکړم سیده ملګرو. د سوپر لایک لپاره بهترینه فرصت دی ملګرو، حتما یې دغه وازمایئ.